سکاټ میلر له نظامي اډو د خپلو عسکرو ایستل تایید کړل. له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې له افغانستانه به د خپلو عسکرو د وتلو لړۍ د مۍ پر لومړۍ نیټه پیل او د روان کال د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه وباسي. تازه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې له نظامي اډو یې د ځواکونو ایستل پیل کړي او خالي کېدونکي اډې به د کابل حکومت عسکرو ته وسپاري. جنرال میلر د خپلو خبرو پر دوام ویلي که افغانستان کې سوله راځي یا نه، موږ به په هر حال له افغانستان څخه خپل عسکر باسو او دغه هیواد به پرېږدو. میلر دغه راز د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې د تاوتریخوالي دوام د سولې روانې هڅې اغېزمنوي او د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړو دوام ټوله سیمه له ګواښ سره مخ کولی شي.